سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه جملې جوړوم. تقریبا د دواړو جملو معنا یوه ده، خو لږ فرق پکې شته ده. دوستانو، کله چې تاسو ته څوک زنګ وهي او تاسو ته وایي چې چیرته یې او تاسو د هغه کس خواته روان یاستئ او تاسو ورته وایي زه ستا خواته په لاره یم یا ستا خواته د روان یم، ستاسو په لاره باندې یم، یا هغه ته ستاسو مسیر بیا معلوم وي. په الماني ژبه کې دا جمله تاسو داسې وایي: Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich یا ich bin auf dem Weg zu dir، یعنی زه ستا خواته په لاره یم. او که چیرته تاسو په کور کې نه یاستئ او ځای مو مطلب معلوم نه وي، یو عامه اصطلاح وایو چې زه په لاره کې یم. زه په لاره کې یم یعنی کور نه بهر یاستئ، په لاره کې یم. نو دا جمله بیا موږ په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich یا ich bin im unterwegs. Ich bin im unterwegs یعنی زه په لاره کې یم.